بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ شپه ورځ ښه په خیر تېرېږي؟ جوړ و روغ یاست؟ خدای دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به د صحت جامې په تن لرئ. موږ تاسې تېره ورځ چې نهم درس و د الکان د سلسلې د مرکباتو پر خواصو باندې مو بحث وکړئ. د خواصو څخه مو یې دوه خاصیتونه چې دوهم خاصیت یې تاسې وینئ ډي هایدروجنیشن ولوستی. اوس د تېر درس په ادامه باندې د الکان د سلسلې پر ځینو نورو کیمیاوي خواصو باندې غږیږو. خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ دنده چې مې درته سپارلې وه هغه مو سرته رسولې وي او ژر تر ژره یې د سرته رسېدو وروسته تر ما پرې راورسوئ چې تر څو زما اطمینان حاصل سي چې دا دې یو څوک فعاله دي او خپل درسونه په منظم ډول تعقیبوي. نو د ستاسو کورني کارونه چې کله یې زه ګورم نو زه یو اندازه نوره انرژي اخلم. په دې صورت کې نو بیا زه هم دې ته لیواله کېږم چې نور هم کوشش وکړم چې تاسو ته په لا ښه والي سره دا درسونه تشریح کړم. خدای دې وکړي چې دغه کم کوشش چې اوس موږ کوو دا ستاسو دپاره حد اقل در نه ویلو بهتره تمام شوی وي. نو راځو د الکانونو تحمض ته یا اکسیدیشن ته. د تحمض کلمه هر وخت نو بیا زه نه تشریح کوم، په د اول ځل یې په کیمیاوي خواصو کې په دې خاطر تشریح کوم چې تر پایه پورې بیا ستاسې په یاد وي. که د تحمض یا د اکسیدیشن کلمه د یو سلسلې د مرکباتو موږ یاده کړله، تاسې به پوه سئ چې اکسیدیشن یا تحمض چې دی دا د اکسیجن سره عکس العمل دی د سلسلې. چون چې موږ دلته د الکان د سلسلې د مرکبات تحمض وایو، نو د الکان د سلسلې مرکبات د اکسیجن سره کوم تعاملونه سرته رسولی سي، د هغو څخه موږ مشهور دلته را اخلو. د اکسیجن تعامل د الکان د سلسلې د یو مرکب سره عبارت د اکسیدیشن یا تحمض د تعامل څخه دی. اوس نو دغه د تحمض تعامل یا د اکسیدیشن تعامل چې دی بېلابېل محصولات لري. د دوی د محصولاتو له مخې موږ تاسې دا په څو ډولو باندې په ډېرو ډولو باندې ویشو چې دې څخه یو څو مشهور تعاملونه دلته ما تاسې ته راخیستي دي. مثلا راځمه لومړی د سون تعامل یا د کمبسشن تعامل. کمبسشن احتراقي تعامل یا د سون تعامل دا تاسې پخوا لوستی دي. هر هغه تعامل چې په نتیجه کې د اکسیجن سره هر هغه تعامل چې په نتیجه کې محصول کاربن دای اکساید او اوبه وي. اوبه او کاربن دای اکساید که چیرې د یو تعامل محصول وي نو هغه تعامل چې دی هغه ته موږ د کمبسشن یا د سون تعامل وایو. د دې سره سره د سون په تعامل کې چې د یو عضوي مرکب او اکسیجن ترمنځ تعامل دی، د دې سره سره چې کاربن دای اکساید اوبه لاسته راځي انرژي هم تولیدېږي. یعنې کمبسشن تعامل یو اګزوترمیک تعامل دی. دلته ما درې معادلې تاسو ته ترتیب کړي دي او راخیستې مې دي. د کوم انګلیسي کتاب چې ما دا راخیستې دي په هغه کې یو وضاحت بل ورکول شوی دی چې یعنې دلته تاسو ورته وګورئ دا اوله پرېږدئ دوهمې معادلې ته راځمه. کاربن چې د اکسیجن سره په مستقیم ډول باندې یو ځای سي یعنې یو ځای کو او شرایط ورته برابر کو د دې دپاره چې دوی دواړه تعامل سره وکړي کاربن دای اکساید لاسته ورسره راځي. کله چې د کاربن او اکسیجن د تعامل څخه کاربن دای اکساید لاسته راغلی دا هم یو اکسیدیشن تعامل دی. د غیر فلز او اکسیجن تعامل سره کې غیر فلزي اکساید لاسته کړی دی. دا تعامل هم د انرژي سره مل دی. دلته اچ یا د انرژي تفاوت دلته چې انرژي کومه تولیدېږي هغه انرژي منفي د منفي علامه که چیرې د انرژي سره وه تاسې پوه سئ چې انرژي تولید سوې وه او که منفي نه وه پوه سئ چې جذب سوې ده. دلته دا درې سره تعاملات چې دي انرژي تولیدوي یعنې اګزوترمیک تعاملات دي. ښه په خیر په هر صورت کاربن د اکسیجن سره تعامل کوي کاربن دای اکساید لاسته راکوي. د کاربن دای اکساید د لاسته راتللو سره جغد منفي 303.5 کیلو ژوله پر یو مول باندې موږ ته انرژي په لاس راځي. دا تعامل څخه انرژي تولیدېږي. همداسې که چیرې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي او اوبه جوړې کړي نو دا د اوبو جوړېدل چې دي یو مول اوبه چې جوړیږي منفي 215.8 کیلو ژوله انرژي هم چې کېږي تولیدېږي. اوس که چیرې دا 215.8 موږ تاسې جمع کړو د 303.5 سره تقریبا دا به د 600 په شاوخوا کې سي
680 680 داسې په دا شاوخوا کې به دا قیمت موږ ته لاسته راسي. اوس ګورئ په مستقیم ډول د کاربن او اکسیجن څخه هم کاربن ډای اکساید لاسته راوړي او په مستقیم ډول د هایدروجن او اکسیجن څخه مو اوبه لاسته راوړلې. د هغه اوبه او کاربن ډای اکساید لاسته راځي د کمبشن په تعامل کې، مګر بیا هم انرژي د دوی دواړو د انرژي په پرتله چې ده زیاته ده. صحیح ده؟ نو په دې صورت کې یعنې موږ تاسې داسې وایو چې هر تعامل ځان ته ارزښت لري، هر تعامل ځان ته ارزښت لري. هغه په دې معنا چې یعنې دا تعامل داسې نه دی لکه څنګه چې موږ کاربن او اکسیجن په مستقیم ډول یو ځای کاربن ډای اکساید جوړوي. دغه تعامل فرق لري د کمبشن د تعامل سره. فرق یې دا دی تاسې انرژي وینئ چې دلته انرژي چې شي ده اضافه ده. شله دا واضح سوله. په لنډ ډول باندې په عموم کې د سون تعامل چې هر ځای و دا په تحمضي تعاملاتو کې موږ وایو که چیرې یو عضوي مرکب د اکسیجن سره تعامل وکړي د اکسیجن سره او په نتیجه کې کاربن ډای اکساید او اوبه لاسته راکړي، کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي لاسته راکړي. که محصولات د یو تعامل دا درې وي، کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي، نو هغه تعامل ته موږ د سون تعامل یا احتراقي تعامل ورته وایو یا کمبشن تعامل ورته وایو. صحیح ده؟ ښه، راځم پسې قسمي تحمض ته. پارټیکل اکسیدیشن یا قسمي تحمض چې دی دا هم د اکسیدیشن د تعاملاتو له ډولو څخه دی. ما درته ویل چې موږ د اکسیدیشن تعاملات وایو، ډلبندي کوو د دې نظر د دې محصولات ته. که چیرې د الکان د سلسلې د یو مرکب سره د اکسیجن اتومونه تعامل وکړي، شرایط تودوخه او کتلیس دا شی ورته برابر سي، استیلین لاسته راکړي، یو هایدروجن، کاربن مونوکساید، دغه درې محصولات. د هر کیمیاوي تعامل څخه چې دغه درې محصولات لاسته راسي هغه ته موږ تاسې د قسمي تحمض تعامل وایو. یعنې اوس دلته ګورئ 6 مالیکوله CH4 د اکسیجن د دوو اتومونو سره یو ځای سوی دی، په نتیجه کې موږ ته 2 مالیکوله استیلین، 10 مالیکوله هایدروجن او 2 مالیکوله کاربن مونوکساید لاسته راکړی دی. دا نو په څه ډول ورته ګورئ. دلته چې موږ تاسې د کاربن اتومونه لرو په 6 کې ضرب دي د کاربن CH4 سی یو دی نه، نو اوس 6 چې ور ضرب کې دا 6 کاربن اتومونه لرو. یو کاربن اتوم د یو اکسیجن سره، بل کاربن اتوم د بل اکسیجن سره کاربن مونوکساید جوړي. کاربنونه 2 دانې چې شوله، 2 دانې استعمال شوه، 4 دانې پاته دي. بیا دلته په دې ځای کې چې تاسې وینئ CH4 دی، 2 کاربونه په خپل منځ کې 3 اړیکې جوړوي. یو کاربن دی، یو اړیکه، 2 3 د بل کاربن سره جوړوي. نو د کاربن باید 4 اړیکې جوړې کړي، نو هر کاربن بیا د یو هایدروجن سره هم چی کوي، یو اړیکه جوړوي. دا یوه دانه C2H2 مرکب سو چې موږ ورته استیلین وایو. په آینده کې به تاسې بیا د خیره سره وپېژنئ. دا یو سو، بل هم همداسې کاربن 2 اړیکې، 3 اړیکې د بل کاربن سره او یو اړیکه د یو هایدروجن سره. اوس په دا کې تاسې حساب وکړئ، دلته به کاربنونه 4 پوره سوي. په اول مالیکول کې 2 دي، په دوم مالیکول کې هم څو دي؟ 2 دي. نو 2 کاربنونه 2 دی 4، 2 هلته په کاربن مونوکساید کې استعمال سوه، دا 6 کاربنونه دلته پوره سوه. صحیح سو. هایدروجن ته 6 4 40 هایدروجن اتومونه د 40 څخه څو کار سوي دي؟ 4. نو 0 اتومونه باید پاتې سي. نو 10 ضرب 2 0، نو 0 دانې هایدروجن اتومونه دا دي آزاد سوي دي، استیلین ورڅخه لاسته راغلی دي. و دغسې تعامل ته چې د هر د الکان د سلسلې هر مرکب که چیرې استیلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید لاسته راکړي، و دې ته قسمي تحمض وایي یا پارټیکل تحمض ورته وایي. راځم د اکسیدیشن د تعاملاتو په جریان کې پر اکسیدیشن ته راځم. الکایل پر اکساید فارمیشن. د دغه پر اکسیدیشن د تعامل په نتیجه کې موږ ته داسې مرکبات لاسته راځي چې هغو ته موږ داسې نوم ورکوو: الکایل پر اکساید. الکایل پر اکساید مرکبات چې دي دا موږ ته د پر اکسیدیشن د تعامل په نتیجه کې لاسته راځي. نو تاسې دغه تعامل ته داسې وویلی شئ چې الکایل پر اکساید فارمیشن. دا تعامل داسې دی که چیرې موږ تاسې د ایزو جوړښتونو مرکباتو سره یا د نارمل جوړښتیزو مرکباتو سره اکسیجن یو ځای کو، د هوا اکسیجن،
تقریبا په 140 درجې کې د سانتیګراډ. کیدای شي نور کتلیستونه مو سره وي ځکه چې موږ دلته دا تعاملونه په سطحي ډول وایو. په کلي ډول که چیرې بیا موږ تاسې دا یو کلي کتنه ده، که چیرې موږ تاسې داسې کوو چې ژوره مطالعه په دې کوو بیا نو د دا ټوله شرایط په نظر کې نیسو چې هغه د هر تعامل بیا ځان ته شرایط چې دا ټوله دلته راوړلې پر تاسې هم درنیږي او امکان نه لري. دا بیا یوازې د خپل بخش د الکان په سلسله کې بیا څوک د کیمیا په برخه کې تخصص کوي، بیا هغه کسان د الکان د سلسلې د مرکباتو ان د دې سلسلې د هر مرکب د کیمیاوي خواصو شرایط سنجي او هغه شرایط نوټوي او هغه وایي. نو موږ تاسې هغه سره کار نه لرو، صرف لږ اندازه نه کړي، نقل رقم مې درته راخیستي چې 140 درجې د سانتیګراډ که چیرې د دغه مرکب ته تاسې وګورئ ایزو بیوتان دی. دا ایزو بیوتان سره که چیرې اکسیجن یو ځای سي 140 درجې د سانتیګراډ حرارت ورکو، په نتیجه کې به دغه هایدروجن او کاربون چې دی چې یوه اړیکه په خپل منځ کې سره لري. دغه صحیح ده. دلته به دغه او چې ده او اکسیجن او دوه چې دی دوې اړیکې داسې لري، دوې اړیکې لري د بل اکسیجن سره. وینئ چې ښه دا به د یوه اکسیجن له طرفه به اړیکه ماته سي د بل اکسیجن و طرف ته. نو و دې طرف ته چې اړیکه ماته سوله دا به منفي او دا به هم څنګه مثبت قسمي چارج پیدا کړي. قسمي چارج مې په تېره معادله کې درته تشریح کړی دی، نو اوس ضرورت نشته. نو د دې څخه به داسې یو شی جوړ سي، مثلا اکسیجن یوه اړیکه اکسیجن یوه اړیکه خو یې ماته سوه نه، و دې طرف ته ماته سوې وه و چپه طرف ته، نو هغه ته به موږ وایو چې دا منفي قسمي چارج لري او دا طرف ته چې دا طرف ته به څنګه چارج ورکړو مثبت. دا میکانیزم یې درته تشریح کوم چې څنګه دلته د اړیکې یو د بله سره جوړیږي. جمع د دې سره دا مرکب یو ځای سوی دی. دا مرکب چې بیا دی په دې ځای کې تاسې ورته وګورئ د کاربون له طرفه به اړیکه ماته سي د هایدروجن و طرف ته، د هایدروجن و طرف ته چې ماته سي نو اوس هایدروجن به څنګه چارج سي؟ هایدروجن به داسې چارج سي H د هایدروجن و طرف ته اړیکه ماته سوه، نو خو الکترونونه به دواړه هایدروجن واخلي، نو به منفي قسمي چارج سي. صحیح ده. کاما دا بل مرکب چې دی د سی د رابطه د هم CH3 د هم رابطه د هم CH3 که H3C ولیکئ که CH3 ولیکئ دا نو بیا فرق نه لري چې بیا داسې نه وي، بیا په دې کې ورک یاست او راځم پسې دا متپسې د هم چې شي CH3 ایزو بیوتایل. دا یو راډیکال سو. ولې راډیکال سو؟ ځکه چې یوه اړیکه کمه ده، نو دلته دی څنګه چارجیږي؟ قسمي مثبت، ځکه اړیکه د ده د خوا څخه ماته سوې وه د هایدروجن خوا ته. صحیح ده. اوس دلته دغه اکسیجن اتومونه چې دي دا یو اکسیجن منفي او دا بل اکسیجن څنګه چارج و؟ مثبت چارج و. صحیح ده. اوس دغه منفي چې دی دا منفي به اړیکه جوړه کړي د دا مثبته سره. ما درته ویلي وه چې منفي قسمي چارج د مثبت قسمي چارج سره اړیکه جوړوي. دلته به داسې یو شی لاسته راسي. ښه دلته به داسې دلته یې لاندې لیکمه CH3 رابطه CH3 رابطه CH3 رابطه به جوړه سي د اکسیجن سره. هغه اکسیجن خو مخکې پخوا رابطه درلوده د بل اکسیجن سره. صحیح ده. دغه اکسیجن چې دی دا خنثی سو، ولې چې خپله منفي اړیکه یې د کاربن د مثبت سره منفي چارج د کاربن د مثبت سره په اړیکه بدل کړي او دا څنګه چارج لري؟ مثبت. دغه مثبت چارج چې دی دا به بیا د دغه هایدروجن د منفي چارج په واسطه باندې دلته د هایدروجن منفي چارج سم نه ښکاري، زه درته ولیکمه. نو د هایدروجن دغه منفي چارج چې دی دا به اړیکه جوړه کړي د اکسیجن د دغه مثبت چارج سره، یعنی د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ به یوه اړیکه جوړه سي او د دې څخه به موږ تاسو ته ایزو بیوتایل هایدرو پر اکساید لاسته راسي.
دغه ایزو بیوتایل دی کنه دا ځکه ټي کاربن پکښې کې دي که ټي بیوتایل ورته وایاست هم مشکل نشته ګوره دلته یې نوم دی ټي بیوتایل دا د هایدرو کلمه چې ده که دلته راډیکل راغلی و دا راډیکل نوم اخلي که راډیکل نه و هایدروجن و نو بیا د هایدروجن نوم اخلي خو خیر دا بیا وروسته وایو دا نومښودنې د پروکسایډونو صرف او صرف دا دلته په دې درته تشریح کوم چې تاسې به په دا نامه کې ورکېږئ دا ایزو بیوتایل دی نو ایزو بیوتایل هایدرو د دا دوه اکسیجنه څنګ پر څنګ پر اکساید د دې په خاطر ور اضافه کوو نو ایزو بیوتایل هایدرو پر اکساید او یا ټي بیوتایل هایدرو پر اکساید شاید خدای دې وکړي چې در دې ځای پر پوه سوي یاست راځم د اکسیدیشن په لړ کې د اکسیجن د تعاملاتو په لړ کې چې اکسیجن یې د الکان د سلسلې د مرکباتو سره جوړي څلورم ډول تعامل ته چې الکول فورمیشن یا د الکول جوړولو تعامل موږ تاسې ورته وایي دا هم ځان ته شرایط لري مثلا ځینې دلته ما ذکر کړي دي د مسو د ګرمو مسو په شتون کې چې 502 درجې کالوینه تودوخه ورکول شوې وي صحیح ده 522 وبخښئ او په 100 اتموسفیر فشار کې فشار بیخي لوړ دی په 100 اتموسفیر فشار کې د مسو د ګرمو مسو په شتون کې که چیرې د میتان ګاز د اکسیجن د هوا د اکسیجن سره په تماس کې راشي نو په دې صورت کې موږ ته میتانول یا میتایل الکول لاسته راکوي میتایل الکول یا میتانول داسې لاسته راځي اوس تاسې دلته وګورئ دلته مثلا د میتان دوه دانې ساختمانه زه درته لیکمه دا هایدروجنونه به ټوله نه لیکمه یوازې یوه دانه چې هغه اړیکه یې ماتیږي هغه به ولیکمه دا 3 هایدروجنه به نه لیکمه وخت نیسي نه اوس جمع دا یو اتم سو بل اتم هم کاربون 3 اړیکې خو نو لري یوه 2 دا هم 3 څلورمه اړیکه چې بیا زه پر دې باندې کار کومه دا به هم هایدروجن ورسره ولیکم جمع دلته هم د اکسیجن اتومونه اکسیجن 2 اړیکې لري د بل اکسیجن سره په خنثی حالت کې اوس نو د یو اکسیجن له طرفه څخه به د بل اکسیجن له طرف ته څه شي اړیکه ماته شي د دغه شرایطو په واسطه نو چې کومې خواته اړیکه ماته شول هغه به منفي قسمي چارج شي او کوم طرفه څخه چې ماته شوې ده هغه طرف په څنګه چارج شي مثبت قسمي چارج شي د دې څخه به دا لوړه جوړښت جوړ شي دلته دا لوړه ما تشریح کړې درته دوه مارې ضرورت نشته چې ولیکم په دې ځای کې ورته ګورئ اوس نو دا یو کاربون چې دی د دا یوه کاربون له طرفه به په یوه میتان کې به د کاربون له طرفه اړیکه ماته شي د هایدروجن له طرف ته نو دا چې ماته شوه دلته به کاربون مثبت چارج شي او هایدروجن به منفي چارج شي صحیح ده ډېر ښه اوس نو چې هایدروجن منفي چارج شو اوس بیا پسې راځمه دلته څه شته دلته راځمه دغه ته په دې ځای کې بیا دلته دا اړیکه د هایدروجن له طرفه مثلا ماتیږي او څه شته د کاربون له طرف ته یوه اړیکه د کاربون له طرفه هایدروجن ته بله د هایدروجن له طرفه اکسیجن ته نو د کاربون ته نو دا به منفي قسمي چارج شي او دا به څنګه چارج شي مثبت قسمي چارج شي صحیح سو اوس نو کله چې دا مثبت او منفي قسمي چارج سو دلته خو دوې اړیکې وې یوه اړیکه ماته شوله دا مثبت چارج سو دا منفي که دوهمه اړیکه هم د دغه طرفه و دې طرف ته ماته شي صحیح ده که دوهمه اړیکه هم و دې طرف ته ماته شي نو په دې ځای کې به دا یو بل منفي چارج شي او دا به یو بل څه چارج شي مثبت چارج شي صحیح سو اوس نو ورته ګورئ دلته په دې ځای کې دا کاربون څنګه چارج لري دا کاربون مثبت چارج لري نو دا دغه اکسیجن دا دواړه اکسیجن سره جلا شوه دا اکسیجن دا یو منفي به د دا مثبت سره یو ځای شي او په نتیجه کې به داسې یو شی جوړ کړي CH3 رابطه دا رابطه خو د کاربون او چا ترمنځ جوړ شو د اکسیجن اوس هم څنګه چارج لري منفي نو دغه هایدروجن چې مثبت چارج شوی و دلته ګورئ دلته به زه یې پلا دا داسې کړمه اوس وګورئ
په دې ځای کې زه صحوه سوی ومه. ګورئ دلته هم اړیکه د هایدروجن له طرفه څخه متساویه ده چیرې د اکسیجن و طرف ته. نو هایدروجن به څنګه چارج سوی؟ مثبت. دا یو ایون دی. دغه مثبت په بیا دغه مثبت چارج چې تاسې وینئ دا به د دغه منفي سره چې دا منفي دی نه د دې سره به اړیکه جوړه کړي. میتانول یا میتایل الکول ورڅخه لاسته راغله. صحیح شو که یا؟ اوس نو دا خو دا خبره شوه. راځم پسې اوس نو بیا څوک پاته دی؟ دا CH3 ختم شو. دا CH3 ختم شو. دا بل CH3 پاته دی. دا CH3 C کاربن څنګه چارج لري؟ منفي. هایدروجن چې مثبت شو نو کاربن به څنګه سي؟ منفي به سي. صحیح ده؟ ښه. کاربن مثبت چارج درلودی د منفي سره یو ځای شو. صحیح ده؟ ډېر ښه. بیا چې و په دې ځای کې د منفي سره منفي بیا د یو هایدروجن سره چې شو یو ځای شو. اوس کاربن منفي چارج لري د دا یوه دانه اکسیجن د مثبت سره به یو ځای سي. یعنې دغه مثبت به دلته د دا کاربن د منفي سره یو ځای سي. یو مثبت چارج خو لا بل لري. نو رابطه اکسیجن به څنګه چارج بل لري؟ مثبت یو. صحیح ده؟ د دې لپاره چې دا مثبت هم چې شي خنثی سي نو په دې ځای کې دا هایدروجن منفي چارج لري. دغه هایدروجن به د دغه مثبت سره چې شي اړیکه جوړه کړي. OH ځینې جوړ شو هغه چارجونه یې خنثی شو. دا چارج هم خنثی شو او دا چارج هم چې شو خنثی شو. دا یو میتانول دا بل میتانول ورڅخه لاسته راغله. په دغسې ډول سره دوه د میتانول یا میتایل الکولو مرکبات د الکولو جوړولو د تعامل په جریان کې د اکسیجن او میتان د تعامل څخه لاسته راځي. خدای دې وکړي سر به خلاص شوی وي. راځم د خیره سره و پنځم ډول اکسیدیشن ته. د اکسیدیشن تعامل کې که چیرې اکسیجن د الکان د سلسلې د مرکب سره یو ځای سي او الدیهاید جوړ کړي، الدیهاید او اوبه لاسته راکړي، و دغه تعامل ته موږ تاسې دغه وایو الدیهاید فارمیشن تعامل وایو یا د الدیهاید جوړېدلو تعامل وایو. که څه هم دا تعامل چې دی دا هم اکسیدیشن تعامل دی، خو د اکسیدیشن د ډولو څخه یو هم الدیهاید فارمیشن تعامل دی. الدیهاید فارمیشن الدیهاید څنګه جوړیږي دلته ورته ګورئ. دا CH4 چې دی CH4 صحیح ده؟ دا یو ځای کوم H مې نه ولیکئ. یو ځای کوم یې د چا سره؟ د اکسیجن د اتومونو سره. د اکسیجن د اتومونو سره. اوس په دې ځای کې بیا لکه مخکې چې مو ویلي وه د اکسیجن د اتومونو دواړې اړیکې په خپل منځ کې د خاص کتلیس او تودوخې په شتون کې کېږي. مثلا دا اړیکه د دې طرفه څخه و دې طرف ته یوه وشکېدله، فرض کړئ د دغه طرفه څخه بله اړیکه و دې طرف ته پسې وشکېدله. نو اوس به څنګه سي؟ دا به یو منفي د دا یوې اړیکې په خاطر، بل منفي د بلې اړیکې په خاطر پسې چارج سي. او دا چې اړیکه د دې طرفه شکېدلې ده نو دا به یو مثبت او د دا بلې اړیکې په خاطر به بل مثبت هم چې سي چارج سي. ډېر ښه. اوس نو په دې ځای کې تاسې ورته ګورئ د دغه یوه هایدروجن مثلا دا ته هایدروجن ته وګورئ، د دغه هایدروجن له طرفه څخه اړیکه ماتیږي د دې کاربن و طرف ته. صحیح ده؟ نو دا هایدروجن به څنګه چارج سي؟ مثبت. دا بل به هم دلته هم فرض کړئ یو دانه هایدروجن اتوم لرو، د دغه هایدروجن هم همداسې د هایدروجن له طرف څخه به اړیکه د کاربن و طرف ته ماته سي. صحیح ده؟ نو دا به بیا هایدروجن مثبت چارج سي او هایدروجن مثبت او کاربن به دوه منفي چارج سي. د کاربن د دوه منفي چارج له سببه په دې ځای کې تاسې ښه ورته ګورئ. کاربن چون چې کاربن دوه منفي چارج شوی دی نو په دې اساس باندې دلته یوه اړیکه دغه هایدروجن چې دی د دغه منفي سره جوړي او بله اړیکه دغه هایدروجن مثبت د دغه منفي سره جوړي. په نتیجه کې چې شي ورسره لاسته راغله ورته ګورئ H
یوه رابطه یپله د اکسیجن سره، بله رابطه بیا د اکسیجن د اچ سره، اچ او اچ اوبه لاسته راغلي. صحیح ده؟ جمع. اوس دلته موږ اچ رابطه لرو چې د کاربونه سره سته، یوه رابطه د کاربونه سره 4 هایدروجن وه، 2 خو په اوبو کې استعمال شوله، یو دانه 2 دانې هایدروجن لري دا کاربون، او همداسې 2 منفي چارج یې درلودی، یو منفي بل منفي. صحیح ده؟ د دغه 2 منفیانو سره دا یو مثبت به د یو منفي او بل مثبت به د بل منفي سره ځان خنثی کړي، په نتیجه کې به د دې څخه څه شي لاسته راسي؟ په نتیجه کې به د دې څخه دا به 2 اړیکې جوړې سي، یوه اړیکه د یو مثبت او منفي، بل اړیکه د بل منفي او مثبت منځ کې اکسیجن به اړیکو سره جوړ کړي. فارمالدیهاید ورڅخه لاسته راسي چې د الدیهایدونو د سلسلې لومړی مرکب دی یا میتانل، بل نوم یې ایپاک نوم یې میتانل دی. دا مرکب ورڅخه لاسته راسي. خدای دې وکړي چې سر په خلاصوي. شپږم ډول تعامل د اسیدو جوړولو تعامل دی یا اسید فورمیشن تعامل. دا هم همداسې لکه څنګه چې دا اوس مې دا درته تشریح کړي میکانیزم یې دې ته ورته دی. که چیرې موږ د الکان د سلسلې یو مرکب راواخلو د اکسیجن سره یو ځای کړو نو په نتیجه کې موږ تاسو ته تیزابونه لاسته راځي. اوس نو په دې ځای کې که چیرې موږ تاسو د دې میکانیزم ته متوجه سو، تاسو اوس ورته ګورئ زه یې داسې درته تشریح کوم. CH3 چون چې په CH3 کې کومه اړیکه صورت نه نیسي هغه مې پوره ولیکئ. دا بل CH3 چې دی دا به داسې ولیکمه، یوه اړیکه د هایدروجن سره مشرح به ولیکم. دا بل هم مشرح لیکلی سو نه، مګر خو هغه ضرورت نسته. دا هم بله اړیکه د هایدروجن سره. دا درې مالیکوله د اکسیجن دی داسې په داسې شکل لکه دغه لوړ چې مې کړه درې سره به داسې تشریح کوي. یعنې موږ به 3 دانې داسې اکسیجن اتومونه ولرو چې منفي چارج ولري، 3 دانې به داسې ولرو چې هغه به مثبت چارج لري. اوس د یوه مالیکول حساب کومه. د دې سره که چیرې مثلا موږ اکسیجن یو ځای کړو، اکسیجن خو داسې لاسته راځي چې یو به 2 منفي چارج لري او بل اکسیجن بیا داسې لاسته راځي چې 2 مثبت چارج به چشکي لري، د اړیکو د پرې کېدو په خاطر چې مخکې مې تشریح کړی دي. صحیح ده؟ نو اوس ورته ګورئ په دې ځای کې دغه د هایدروجن له طرفه یوه اړیکه د کاربونو طرف ته ماته شوه فرض که، او بل اړیکه د دغه هایدروجن له طرفه و کاربون ته ماته شوه، نو خو دا هم مثبت چارج شو او دا هم څنګه چارج شو؟ مثبت چارج شو. صحیح شو؟ دا چې مثبت چارج شو او هغه منفي دغه مثبت چارج شو، نو دا دواړه مثبتان به د دا منفي سره د دغو دواړو منفیانو سره به دا دواړه مثبتان 2 اړیکې جوړې کړي، یعنې په نتیجه کې به H2O اوبه لاسته راځي. جمع مرکب به د الدیهایدو په رقم CH3 رابطه کاربون ښه. اوس نو په دې ځای کې دا 2 هایدروجن ختم شوله، دلته یوازې داسې اکسیجن پاته دی چې هغه 2 مثبت چارج لري. څنګه چارج لري؟ 2 مثبت چارج لري. دغه اکسیجن پاته دی. دا دواړه مثبت چارجونه چې دي دا دواړه مثبت چارجونه ورته ګورئ، دلته خو منفي چارجونه، کاربون هم دلته څنګه چارج لري؟ 2 منفي چارجونه لري. او که چیرې اوس د کاربون له طرفه اړیکه و دا هایدروجن له طرف ته ماته سي، صحیح خبره ده، د هایدروجن له طرف ته ماته سي، نو په هغه صورت کې به څه شی وسي؟ په هغه صورت کې به دغه هایدروجن څنګه چارج سي؟ منفي. دا هایدروجن به منفي چارج سي او دا به څنګه چارج سي؟ مثبت. صحیح شو؟ دا چې مثبت چارج سو او هایدروجن منفي چارج سو، نو په دې صورت کې دلته موږ 2 منفي چارجونه درلودل، هغه دواړه منفي به د دا مثبتانو سره خنثی سي او 2 اړیکې به د چا سره جوړې کړي؟ د اکسیجن سره. یوه اړیکه چې ده نور خو دلته دی مثبت چارج دی نه و،
دوی مثبت چارج دي. نو په دې ځای کې به یوه اړیکه د بل دریم اکسیجن سره، دلته اکسیجنونه اتومونه ډیر دي، یوه اړیکه د بل دریم اکسیجن سره جوړه سي او هغه اکسیجن چې منفي یو چارج لري دغه مثبت یو اکسیدیشن نمبر لري، هغه به هم د بل هایدروجن اتوم سره چی شي خپل رابطه پوره کړي. په دا رقم سره دلته په یوه مرکب کې په یو مالیکول کې 3 اتوم هایدروجن، یو دوه 3 اتوم هایدروجن دغه سوی دی چې سوی دی په مصرف رسېدلی دي. نو که چیرې دا موږ په 2 کې ضرب کړو لکه لوړه چې دی لیکلی دي، نو په دې صورت کې به 3 په یوه مالیکول کې او په 2 مالیکول کې به څو سي 6 سي. نو دا به ټوله موږ په 3 کې ضرب کړو. 3 ضرب 2 یو دا دی، یو دا 3 ضرب 2 دی څو دی 6 او دلته به هم دا 2 مالیکوله لاسته راسي او دا به هم 2 مالیکوله. نو 2 اکسیجن دا دي، 2 یو هغه 2 دا دي، 2 یو هغه 2 دا دي. اکسیجن اتومونه اوس چې معادله وګوري معادله به څه شوې وي؟ توازن شوې وي. نو د اسیدو جوړولو تعامل چې دی دا په 2 پړاوه کې اصلا د الډیهاید جوړولو تعامل او د اسید جوړولو تعامل یوه خبره ده. صرف د اسید جوړولو تعامل چې دی په 2 پړاو کې سرته رسیږي او د تیزاب جوړولو تعامل چې دی هغه په یو پړاو، د الډیهایدونو جوړولو تعامل چې دی هغه په یو پړاو کې سرته رسیږي. راځم اووم د کیتونو جوړولو تعامل ته. د اکسیدیشني تعاملاتو کې اخرینی تعامل چې دی هغه د اکسیجن سره د تعامل په نتیجه کې کیتونونه لاسته راوړل دي. کیتونونه داسې لاسته راځي که چیرې موږ تاسې مثلا لکه ایزو بیوتان دا مرکب راواخو د اکسیجن سره یو ځای کړو، نو په دې ځای کې تعامل په داسې شکل سره صورت نیسي چې د اکسیجن چې دی د یوه کاربن اتوم سره کاربن دای اکساید جوړوي. مثلا یو کاربن اتوم، نو په دې ځای کې زه څنګه وایم داسې تاسې ورته ګورئ دغه یو اتوم اکسیجن به د کاربن سره تعامل وکړي، کاربن دای اکساید به جوړ کړي. صحیح ده؟ 2 دانې اکسیجن اتومونه دا خلاص ول. اوس بیا نور 2 اکسیجن اتومو ته ګورئ، دلته څو اچ لرو موږ 3، یو اچ هم دا دی، دا څو دا 4 اچ به د یو بل اکسیجن سره تعامل وکړي چې دریم اکسیجن موږ ته ویلی سو 2 مالیکوله اوبه به جوړې کړي، یعنی 4 اتوم اکسیجن کار سو، د 2 اتوم اکسیجن او 4 اتوم هایدروجن څخه 2 مالیکوله اوبه لاسته راغلی او د کاربن او اکسیجن 2 اتوم اکسیجن څخه کاربن دای اکساید لاسته راغلی. اوس یو بل اتوم اکسیجن چې دی هغه به دا کاربن خو نو یو هم دا اړیکه وشکېدله، نو د هایدروجن سره اړیکه وشکېدله، 2 اړیکې لري. ګوره دا کاربن دی، یوه اړیکه یې دا ده یوه یې دا ده، د دې څخه به دا جوړ شي CH3 رابطه کاربن رابطه CH3 داسې یو شی جوړ شي. هغه هایدروجن او میتایل ګروپونه یې دواړه چې شوه ختم شوله، نو دوی به 2 اړیکې د 5م اتوم اکسیجن سره جوړې کړي چې اسیتون یا ډای میتایل کیتون ورڅخه لاسته راغلی. ډای میتایل کیتون. د کیتونونو د سلسلې یو مرکب دی. موږ وایو چې کیتون فورمیشن یعنی اکسیجن که چیرې د الکان د سلسلې د ایزو مرکباتو سره یو ځای سي نو د کیتون مرکبات هم ورڅخه لاسته راځي. نو په دې خاطر ودې ته کیتون فورمیشن تعامل ویل کېږي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا معادله توازن کړئ نو دا راواخلئ په 2 کې ضرب کړئ او دا راواخلئ په 5 کې ضرب کړئ، ځکه 5 اتومه اکسیجن ضروري وو، 5 اتومه اکسیجن ضروري وو د یوه مالیکول لپاره، د 2 مالیکول لپاره به 10 اتومه 15 به 10 اتومه ضروري. نو دا به هم په 2 کې ضرب کړئ، دا به هم په 2 کې ضرب کړئ او دا به هم څو سي 4 سي. اوس کې تاسې معادله وګورئ، معادله به توازن سوې وي. نو د نن ورځ دپاره م پر خدای سپارمه، کوشش وکړئ چې د الکان د سلسلې 2 مرکبات لکه C6H14 هکزان
د دا مرکب دپاره د نن ورځې څونه خاصیتونه چې مو ویلي دي تاسې یې د اکسیجن سره تعامل ورکوئ او د تعاملاتو معادلې تکمیلي کوئ او د C5H12 پنتان د دې دپاره هم تاسې معادلې د دغه هر کیمیاوي خاصیت لپاره جوړې کړئ. یعنې دا کوم کیمیاوي خاصیتونه اکسیدیشن 7 کیمیاوي خاصیتونه مې درته وویله دا 7 سره کوشش وکړئ چې په دې کې عملي کړئ